د ګرانو دوستانو څخه یوه غوښتنه او یو خواهش، خو اول زما سلام ومنئ. درنو دوستانو، ملګرو، اشنایانو، د ټولنیزو شبکو کاروونکو، د واتساپ او د وایبر او د نورو مسیج اپلیکیشنونو استعمالوونکو، او خاصتا هغه خلک چې انټرنیټ لري، تاسې او راسې موږ تاسو ټوله په ګډه یوه مهرباني هم پر ځان وکړو هم پر نورو وکړو، په دې اساس چې هم خپل وخت ضایع نه کړو او هم د هغه چا وخت چې زموږ سره په انټرنیټ کې وصل دی یا زموږ نمبر لرو. نن سبا خاصتا د کرونا په شپو کې، د دې وایرس په شپو کې خلک چې قرنطین دي په دې شپو کې او په مجموع کې هر ویډیو، هر معلومات چې تاسو ته پر واتساپ راځي یا تاسو ته لیږل کېږي یا تاسو د یو لار د لارې پیدا کوئ، حتمي نه ده چې ټوله دې صحیح وي، حقیقت دې ولري. فیک نیوز یا جعلي ویډیوګانې چې خلکو د ځانه جوړې کړي، دا که معلوماتي، دا که د یو ښار په اړه دا که د جنګي جرمونو په اړه، دا که په د کوم مملکت کې کومه پیښه یا د کرونا په اړه، د هر څه په اړه چې ځینې خلک په لوی لاس ویډیوې جوړوي تر خلکو پرې رسوي، او بیا زموږ ځینې ملګري بې له دې چې هغه تحلیل کړي، هغه وګوري، د هغې نوعیت او ډول او حقیقت او جعل کاري په نظر کې ونیسي، نو نور ته استوي. نو زما غوښتنه د ټولو ملګرو څخه دا ده چې هره ویډیو چې سړي ته په لاس ورځي او ټلیفون ته را رسېږي، حتمي نه ده چې موږ دې ټولو نمبرو ته چې موږ یې ور وایستو، کېدای شي د چا به پر ذهن باندې منفي تاثیر کوي، کېدای شي هغه به د وخت حتی که بل هېڅ تاثیر ونه لري، د یو چا وخت ولې موږ ورضایع کړو. نو لطفا هیله مې دا ده، خواهش مې دا دی، خاصتا د هغه چا څخه چې زما په ټولنیزو رسنیو کې زما سره وصل دي پر انټرنیټ باندې، یا زما نمبر لري د واتساپ او وایبر او د بل هر ځای کې چې زما نمبر لري، ما ته یې مه رالیږئ. هغه ویډیوې چې تاسو ته په لاس ځي ما ته یې مه رالیږئ، خاصتا هغه ویډیوې چې د فاتو معلوماتونه پکښې کې او هغه دقیق نه وي. ډېره مننه، په کور کې پاتې شئ او د کرونا څخه په امان اوسئ. تشکر.